د توتی او د کارغه ډیره ناشنا قصه. یو ځل کارغه روغلو توتی ته وایي چې ای توتی دا تا خپل پنجره کې ولې بندی، خلک دې ولې نیسي؟ توتی ورته ډیره ناشنا خبره وکړه چې بیکاز آی سپیک، ځکه زه خبرې کوم، د خبرو د وجې ما خلک نیسي، خلک مې تړي، خلک مې بندی. ته سوچ وکړه د دې خبرو د وجې څومره خلک په جیلونو کې پراته دي، د دې خبرو د وجې څومره خلک د ځمکې خېټه ته لاړل، مړه شول، قبرونو کې پراته دي، د دې خبرو د وجې څومره رشتې خرابې شوې، کورونه خراب شول، خپلوان د موږ نه پردي شول، انډیوالي دوستي ختمه شوه. دا صرف د خبرو د وجې. زنانه دومره خبرې جوړې چې سړي خبرېږي هغه کور وور اخیستی. سوال درته کوم دا ژبې بندې کو، د سهار نه ماخوستنه پورې د موږ دا کار وي چې پلانکې سړی دسې دی، هغه دسې کړي دي، د هغه مور دسې ده، د هغه خور دسې ده. پرېږده خلک ځان ته وګوره خپله د کومه ګناه نه دو کړي، په کومه ګناه دې بریک نوولی دی چې موقع دې ته میلو شوی دو، خپله دې څه نه دي کړي، ځان سره سوچ وکړه. رسول الله علیه السلام فرمایي چا چې په مؤمن سړي یا ښځه پسې خبره وکړه او هغه خبره په هغې کې نه وه، الله رب العالمین به دې جهنم ته داخل کړي. بل روایت کې رسول الله علیه السلام فرمایي چا چې مؤمن پسې غیبت وکړو یا یې ورته کنځل وکړه، د قیامت په ورځ به الله رب العالمین ستا نیک اعمال راولي، هغه ته به یې ورکړي او د هغه ګناهونه به په تا واچوي او جهنم ته به دې داخل کړي.